السلام علیکم دی مرګری کمنټ کړل چې په کانسټیپیشن باندې ویډیو وکړي. کانسټیپیشن چې د قبض ته وایي سیدا مخکې موږ په شربتونو باندې په ګولو باندې ویډیوګانې کړلې خو د ټول نښه چې د ایجیولیکس دی کم چې شوګر مریض هم خوړی شي او دا ګرینیوز دی مطلب ګرینیوز مطلب دانی دانی دوايي ده. نو څنګه چې ما ویلو دا چې د یو چمچ یا سهار او ماسخوتن یا چې د چې چاته ډېره زیاته مسلې سي شو 3 ټایم چې د یو چمچ په خوله کې دی او په پسې کوي روغ ته روي سیدا مې د کوی مو نو ان شاء الله دا بل فائدہ درکې بل دا خبر چې دا شوګر مریضانو خوړی شي او موږ ته پته چې په دې کې سپیغول دي صحیح شو او سیناسیډز دي. سپیغول چې د نور ډېر شي کارونه دي لکه څنګه چې کولیسټرول کموي وجود کموي سیدا او مطلب دا څه نقصان نشته او فائدې ډېره زیاته ده. دا تاسو راخله ان شاء الله فائدہ بل درکې چې چاته ډېر زیات صحیح شو 3 ټایم علاوه کې سلور ورځې بیا چې دا غې نه پس چې د نو سار او ماسوتن چې ده یو چمچ مخلوق دی او په پس کې روغ ته روي. بل دا خبره چې کم ماشومان دي پرس کا د شپږو کالو 12 کالو پورې عمر دی سیدا هغه یو چمچ دي د شپې خله دا چې او په بس کې سیدا هغه د پاره یو ټم د شپې یادین علاوه چې تاسو څه قسمه کوښتنی تاسو موږ ته میسج کولای شئ. السلام علیکم.